شیخ الحدیث گران مولانا مطیع الله صحیبا الله درکړي مرتبه ډېرې اعلی صحیح. محترم مفتي صاحب، یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یو څوک یو چا میلمستیا لره غوښتي وي، په هغه میلمستیا کې سروزونه او ډولونه ربابونه رغیږي، دغه لره تګ جایز دی که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وروره، که چیرې دغه لهو و لعب ناروا کارونه کېدل، په دا حال کې یو عالم رالی که منع کولی سو منع دی، که نسو منع کولی ځینې ولاړ دي چې د علم د شرافت په خاطر نه دي ورسره کښېني، او نور خلک بیا چې دي هغه کښېنستلی سي، ډوډۍ خوړلی سي، بیا دي ځینې ولاړ سي. ومن دعی الی الولیمه وثمة لعب وغناء یقعد ویأکلو. کنج دقایق 4 جلد 422 صفحه. والله اعلم.